رود ملازۍ کې د شپې تیرولو وروسته چې ډېره خوندوره او ښایسته علاقه، مینهناکه خلک د هغوی مینه محبت له ګران ملګري شمس دلسوز کاکړ څخه مو رخصت راواخیستی او روان سو د پښین پر خوا. د سرخاب پر دغه لاره باندې پښین ته راووتو چې تورې شاته ولاړ سو، ځکه چې هلته زموږ ملګري محترم خالد آزاد دعوت کړی و چې نن د خالد آزاد د اکا د زوی کامران خان واده دی، نو یې ویل چې تاسو به خامخا راځئ. همدغه د تورې شا لار د کلی دی علاقه ده. موږ هم ورو ورو د تورې شا پر طرف ور روان سو او دغه دی کلی را ورسېدی. دلته چې رالو د ډوډۍ وخت و، ټول میلمانه راغلي په دعوت باندې لګیا و، خپله ډوډۍ یې خوړله چې موږ هم را ورسېدو او خالد خان آزاد هرکلي دپاره رالی او له موږ سره یې روغبړونه پیل کړه. ټوکې ټکالي مجلس وسو او بیا موږ د لالک سره هم روغبړ وکړي، دغسې نور ملګرو سره هم روغبړونه وسوه او رالو د دعوت ځای ته، او دلته ډېره ښایسته ډوډۍ تیاره سوې وه. موږ هم ورته نوشي جان کړه. دعا کوو الله پاک دې دغه واده د خیر او خوشحالیانو ډک کړي. د بوتلانو او کول ډرینک پر ځای دلته موږ شلومبې ولیدې چې ډېر زبردسته او د خونده ډکې وې.